ورینا حسین هغه څوک چې په افغانستان کې وزیږېدله او په لږ وخت کې دومره مشهوره شوله چې سلمان خان دا خوښه شوله او خپل فلم ته انتخاب کړه. نن ډېر جالب معلومات د ورینا افغاني نجلۍ په باره کې تاسو ته معلومات درکوم. نو دا جالبه ویډیو مه میس کوئ او تر اخره پورې راسره وګورئ. لابراتوری فیلم موقع است تاریخ 5 اکتبر ریلیز میشه and اگر کسایی که افغانستان هستن میبینن and please support. ورینا حسین هغه څوک چې په افغانستان کې وی افغاني کورنۍ کې وزیږېدله. کورنۍ 20 کاله مخکې د طالبانو کومه دوره چې وه په هغې کې مهاجر شول امریکا ته او هلته ورینا خپل زده کړې شروع کړې. زده کړې هنري درسونه وویلې، زیات یې رول او موډلینګ وویلې. هغه یوه تکړه موډله او ممثله ده چې په لږ وخت کې کار شروع کړ او ډیره مشهوره شوله. حتی تر دې چې سلمان خان د دې په باره کې یو ټویټ وکړ او د ډیرو د هندوستان خلکو غوغا یې راجګه کړله. ورینا حسین هغه څوک ده چې هنري زده کړې کړي. اولین کار یې موډلینګ او همداسې ورو ورو مخ ته راخلله چې یو سندرې کې یو افغاني هلک سره ویډیو درلودله چې هغه وړکی ولی حجازي نومیده. هغه سره په ویډیو کې ډیر ښایسته کار وکړ. بعد د هغې نه هندوستان ته راغله او په هندوستان کې هم سلمان خان چې کله ولیدله یو ټویټ وکړ چې ډیره یوه ښایسته او د شنو سترګو نجلۍ مې د خپل فلم دپاره پیدا کړه. ځکه چې سلمان خان کلونه منتظر و چې د خپل فلم دپاره یوه ښایسته جلۍ پیدا کړي چې ډیرو خلکو دا فکر کاو چې کټرینا خور به دا جلۍ، خو داسې څه نه و ځکه چې سلمان خان د خپل اوښې دپاره یو فلم جوړاو چې اوښې یې مرکزي رول پکې درلود. کټرینا کیف ډیر غوښتل چې په دغه فلم کې خپله خور په دغه فلم کې ولوبوي، خو سلمان خان داسې کوم څه ونه کړل. برعکس یو افغانۍ جلۍ ته د ورینا حسین په نامه دا رول ورغی او په دې فلم کې مرکزي رول ولوباو چې ډیر ښه رول یې هم وکړ. ورینا حسین سلمان خان سره هم په یو فلم کې کار کړی چې د دبنګ 3 په نامه و. په هغې کې یوې سندرې کې راظاهره شوله او بعد د هغې نه په ډېرې وی لویې سندرې کې هم کار وکړ چې د یو لوی سندرغاړي د هندوستان څخه چې باچا نومېده له هغې سره په یو ویډیو کلیپ کې راذخیره شوه چې محبوبیت یې لا زیات شو او د هندوستان خلکو ډېره خوښه کړله. ورینا حسین ډېر خلک له ایشواریا رای سره مقایسه کوي او وایي چې د دوی سترګې تقریبا یو شی دي. ایشواریا رای هغه څوک ده چې د سلمان خان پخوانی ګرل فرینډ وه او له ډېر وخته د یو بل سره و. خو ډېر خلک وایي چې ورینا حسین له هغې هم زیاته ښایسته ده او یوه ښه آینده په بالیووډ فلمونو کې لري. ورینا حسین په شنو آسماني سترګو سره وکولی شول چې د ډېرو خلکو زړونه لاسته راوړي. ورینا حسین فلمي ستوري ته د نورو کامیابۍ په هیله یم. هیله ده چې نوره هم په خپل کار کې موفقه او بریالی اوسي. دا ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي حتما یې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره له پښتو یوټیوب سره اوسئ.